ننګرهار کې ټولو امنیتي حوزو پولیسو او ټرافیکو ته د کورنیو چارو وزارت له لوري ځانګړي موټرسایکلونه ورکول شول چې هر امنیتي حوزې لپاره 15 موټرسایکلونه ځانګړي شوي وو. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال وایي د دغه موټرسایکلونو په وسیله به امنیتي پولیس پر وخت د پیښو ځای ته ځان رسوي او امنیت به ورسره لا ټینګ شي. کورنیو چارو وزارت د محترم مقام د لزومدود په اساس باندې د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ دپاره موټرسایکلونه توزیع شوي دي چې تقریبا شاوخوا 15 موټرسایکلونه دي. تاسو وینئ چې نن موږ هغه راوایستل او خپل مربوطه د ښار په داخل کې چې کومې حوزې دي امنیتي هغو ته موږ تقسیم کړل، ورته ورم کړل تر څو هغه سیاره ګزمې موټرسایکلداره ګزمې څلور ساعته په خپله سیمه ساحه کې وکړه او ښه پوره امنیت ورسره تامین شي. دغه راز د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند امنیتي پولیس وایي د دې موټرسایکلونو په ورکړې سره به په ښار کې بېلابېل جنایي جرمونو او بیړنیو پیښو ته پر وخت رسېدنه کوي. موږ د خپلو مشرانو څخه ډېر راضي یو چې موږ ته په وخت سره رسیدګي او اکمال کوي. موږ به انشاءالله د غلو او ټولو مخربینو مخه په وخت سره نیسو او موږ ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې زموږ چک پاینټونه او ګزمې دوام لري او ولس د اطمیناني وي. د کورنیو چارو وزارت له ننګرهار ولایت مخکې په نور ولایتونو کې هم دغه ډول ځانګړي موټرسایکلونه پولیسو ته ورکړي دي چې موخه یې بیړنیو پیښو ته پر وخت رسېدنه ده.